الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، په نن درس کې به د الله پاک په توفیق باندې درته د دریو مسألو مختصره تشریح عرض کم. اوله مسأله د یزید د فسق ده. د اهل سنت والجماعت په اتفاق باندې یزید فاسق، شرابخور، د ډمو ګډونکی او بالمازو. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، موضوع چې خبرې پې کول غواړم د یزید متعلق بعضې خلک چې هغه د شیعګانو نه متاثر وي او هغه تاریخونه یې ګټلي چې هغه بې سنده وي، شیعګانو پکې صحابهو پسې د هغو زامنو پسې دروغ او رښتیا ویلي، لکه د ابوبکر لعنو زوی پسې او د معاویر لعنو زوی پسې یزید پسې د دروغ او رښتیا بیان کړي، او دا جاهلان دقه شی نقل کوي د شیعګانو نه متاثر وي. محترم ورونو، کله چې معاویر لعنو وفات کېدو نو هغه وغوښتل چې خپل زوی یزید د ځان نه وروسته مشر وټاکي چې د مسلمانانو کوم لانجې دي، کوم اختلافات دي، ختم شي. کله چې هغه وټاکه نو حسین لعنه چې هغه په دې خبره باندې خوشحاله نه و. هغه ویلې چې نور خلک هم شته دي، ولې هغه مشران نشي، ولې هغوی ته حق نشي کړی چې هغوی دې مشري وکړي. دوی باندې هغه خفه و، هغه بیعت نه کوه. صحابو ټولو بیعت وکړو، نورو تابعینو بیعت کړی و. حسین لعنه سره د کوفي شیعګانو یو چل وکړو، چل چې مخکې د هغه پلار علي لعنه، ورور حسن، ټولو سره یې دوکې کړې وي. دې سره یې یو دوکه داسې وکړه چې ته داسې چل وکړه د یزید په خلاف راپاڅېږه او راشه کوفې ته، موږ به تا سره بیعت وکړو. خطونه یې ورته لېږل. روایتو کې د شیعګانو کتابونه حتی لیکي چې 12,000 خطونه یې ورته راولېږل چې ته راشه موږ ته، موږ به تا سره بیعت وکړو. حسین لعنه بس اجتهادي خطا به ورته روانېده چې صحابه ورته ویلي، ابن عباس، ابن عمر، چې مزه ګوره دې خلکو ستا پلار سره دوکه کړې ده، ستا ورور سره دوکه کړې، دا د کوفي شیعګان دوکمار غله، ګوره دوکه د سره کوي، مړ کوي دي. ګوره دې مسله کې یزید په حق و. ولې په حق و؟ ځکه هغه امیر اسلامي و، حاکم و، د هغه په خلاف خروج نه و جایز، ځکه ورته صحابو نصیحت هم وکړو. دا چې کله لاړ مسلم ابن عقیل ځان نه مخکې نه لیږلی و چې ته حالات وګوره، هغه ته د شیعګانو مخکې نه یو ډرامایي انداز داسې جوړ کړه چې ګوره موږ تا سره یو حالات ښه دي او دا دي. دې کې د یزید کوم والي چې خبر شو چې هلته خو مسلم ابن عقیل راغلی، هغه ډېر بېدردانه حالت کې شهید کړو. چې شهید یې کړ، حسین لعنه نیمۍ لارې ته تللی دی، او مسلم ابن عقیل خبر ورته راغی چې خو شهید شوی دی، بیرته یې غوښته چې لاړ شي. دې کې د مسلم ابن عقیل زامنو ویلي چې نه، موږ به بیرته نه ځو، ولې زما پلار هلته شهید شوی دی، موږ به ځو. دا خبرې ټول د شیعګانو دروغ دي چې جنګ ته وتلی او دې ته وتلی، دا د شیعګانو دوکه وه چې دی یې راوسته. کله چې د کربلا میدان ته راورسېده، حقو خلکو چې شیعګانو دې ته خطونه لیږلي حسین ته چې ته راشه، ته به زموږ مشر شي، امیر شي، هغه د یزید په فوج کې دي. دوی ته یې ویل چې تاسو خو ما ته خطونه لیږل چې راشه، ته به زموږ مشر یې، ته به زموږ حاکم یې، دا به، او تاسو یزید سره یو ځای یاستئ. دا خبره ټول دروغ ده چې یزید امر وکړو چې دا دې قتل کړی شي، ونیول شي، او صرف دومره ویلي وه دغه ته خپل حاکم والي ته چې داسې چل وکړه چې حسین مه پرېږده چې هلته کوفې ته درشي، ځکه چې درغې هلته خلک دي بیعت به کوي، موږ به مجبور یو جنګ ته به خبر لاړ شو، نو مې پرېږده. دا خبره ورته صرف کړې وه. چې کله هغه کومو شیعګانو چې ته خطونه لیږلي وو، د حسین د دې خبرې نه خبر شو چې درې خبرې ورته حسین وکړي، درې. ګوره و یا مې پرېږدی بیرته ځمه یزید سره بیعت کومه، تاسو دروغجن هستئ، صحیح روایتو کې نقل دي، یا ما پرېږدی کفارو ته ورځم هغو سره جنګ کومه، یا بیرته مکې ته مدینې ته ما پرېږدی. هغوی ویلې که چېرته اوس دا موږ پرېښودو ژوند دی، دا خو به لاړ شي یزید ته به حالات وایي چې دې خلکو ما ته ستا فوجیان دي، ما ته یې خطونه لیږلي او دا ونیسه برابر یې کړه او دا ورسره وکړه، نو دا که موږ ژوندی پرېښودو زموږ دپاره کې نقصان دی. خپل دروغ او دجل او خپل ظلم پټول لپاره حسین باندې شروع کړه، دوی شهید کړه، بېدردانه شهید کړه. دا خبرې ټول دروغې دي چې اوبه نه وي او داسې اوبه نه وي او خوراک اوبه نه وي او خوراک او عزتونه د ځانه لوړ شو، ټول دروغ بې سنده. ګوره د صحابه او د تابعینو متعلق چې معلومات کوئ، سندي خبرو ته به ځي. تاریخونو کې اکثره شیعګانو ګوتې وخلي. دا خو لنډ تاریخ دې مسله کې چې یزید دې باره کې هېڅ خبره نه وکړي چې دغه حسین لعنه دې شهید شي یا دا شي. صحیح سند سره نقل لی، دا روایت محترم ورونو امام طبري نقل کړی دی. وایي کتب عبید الله بن زیاد، دا د یزید دغه والي و، او یزید بن معاویه ته خبر ولیکه چې د حسین بن دغه چې د نبي علیه السلام مسیح حسین لعنه دا شهید شو. نو فلما بلغ خبر الى يزيد بن معاويه وبكى وقال ويجلل يزيد وجلل
چې دا تاسو څه کړي او ظالمانو لعنت یې وکړه په هر چا به هغه خلکو باندې چې دا کار یې کړی و. صحیح سند سره امام طبري دا نقل کړی محترم ورونو. ګوره دا سندن خبرې دي او کوم چې تاریخ کې نقل دي چې قتل یې ټول دروغ بې سنده خبرې دي. همداسې په دغه کې نقل دي په تاریخ د جوزجاني کې هغه دا لیکي وایي چې کله دې ته خبر ورغی او داسې ویلي وایي که چېرته دا خلک ما ته میلاو شو دا ټول زه به دا برابر کومه قتلومه به څه به کومه قتل ته به یې رسومه. یزید چې دی هغه د یو حسین لنو قاتلان قتل ته رسوي. همداسې په طبري کې دا خبره شته دی چې دغه د حسین لنو اولاد چې دي دا په یزید باندې داخل شو او بیا کېناست هغوی ته ډېره دلاسه ورکړه چې دا مجرمین به موږ رانیسو او د هغه یزید لنو سره یو ځای رحمه الله سره یو ځای په یو دسترخوان باندې خوراک وکړو. همداسې د اسما بنت ابوبکر دا هم تاریخ طبري کې ده دغه زینب رضی الله عنها چې دا د حسین رضی الله عنه دغه بیبي وه هغې ویلې د کوفې خلکو ته چې تاسو زما په خاوند باندې ژاړئ ای ظالمانو همدا تاسو زما خاوند قتل کړی دی مړ کړی هم دی. دا ظالمان شیعګان دي. اعتراض په صحابه وکړئ. ګوره معاویه رضی الله عنه کاتب وهي هغه ته کافر وایي د هغه پلار ته کافر وایي ابو سفیان ته مور ته کافر وایي چې نبي علیه السلام خواښې وه. نو دا یزید باره کې صحیح حدیث د بخاري تاسو واورئ محترم ورونو. نبی علیه السلام چې زما امت کې به یوه ډلې هغه به قسطنطنیه فتح کوي او دې ټولو ته به الله فتح کوي. دا د یزید رحم الله په زمانه کې دا فتح شوی وه. نو دا کاذبان دا د شیعګان نه متاثره دا بېدلیله مسلې چې نقل کوي او د یزید متعلق خبرې دا کوي دا اصل کې غواړي چې په صحابو باندې طعن وکړي ځکه یزید باندې طعن وشو په پلار یې طعن راځي په پلار طعن وشو په نبي سلام باندې طعن راځي چې داسې ملګري د نبي علیه السلام دا ټول دروغو ډک وسلې یزید چېرته هم دا امر نه دی کړی چې حسین دې قتل شي نه هغه باره کې څه ویلي او دومره یې ویلي خپل حاکمانو ته چې کوفې ته یې مه پرېږدي چې داخل شي هسې نه انتشار جوړ شي شر جوړ شي او دا شریعت ته به موږ ګورو. صحابو ټولو بیعت یزید سره کړی و. حسین یې منع کاوه چې ګوره مه ځه خلک سره تا سره دوکه کوي خو شیعګانو سره مقه کار وکړو دوکې ورسره وکړه هماغه چل باندې هغه شهید کړو. نو یزید په دې قتل کې هېڅ لاس نه درلودو او نبي سلام دا تاسو ما د بخاري حدیث ویلي چې زما امت کې به یوه ډلې قسطنطنیه به فتح کې اول ځل الله به دې ټولو ته بخښنه کوي. دا یزید په زمانه کې شوی وه.